سويدن حكومة سويدن حكومة سويدن حكومة مرة ترى نشتاكيا قرآن پاک کی بھی حرمتی قرآن پاک کی بھی حرمتی من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ننظم ملک پاکستان کے پاکستان تحریک انصاف ته طرف نه پټول ملک د چیرمن په کال باندې په هغه واقعیا باندې چې کوم په سویډن کې شوې ده او په هغې کې یو لعین انسان سلوان وامو نوم یې دی او دی د عراق او ملحد دی او هغه قرآن په دې طرز او په دې بهانه او په دې اظهار باندې سېزلی دی چې ځان ته دا باتور ویلی چې زه د اظهار رایې چې کومې پابندیانې لګېدلې دي د هغې ټول راوباسمه د هغې ټول دا نه دی چې ته د دوو عربو خلکو هغه مقدس کتاب لکه څنګه چې مولانا صاحب ویلې چې هغې دپاره صحابه و هغې دپاره حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم هغې دپاره تابعین و هغې دپاره تبع تابعین و هغې دپاره علما هغې دپاره مسلمانانو د هغې نافظ کولو دپاره قربانیانې ورکړي دي موږ که وګورو دا د 2000 نه دا شی شروع دی کله نه چې امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه او په ټوله میډیا باندې یو اواز پورته کېدو هغې ته به ویل اسلاموفوبیا په دې لفظ باندې ځان پوه کوي اسلاموفوبیا څه ته وایي اسلاموفوبیا دې ته وایي چې د اسلام نه نفرت کول د هغې نه داسې نفرت کول چې دا په خلکو کې نعوذ بالله اسلام قرآن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا د هغه پیروکار په دې دنیا کې چې کوم دی هغه نفرت او تقسیم خوروي خو موږ ته په خپله باندې هغوی اسلام نه ستړي کوي خو موږ ته په خپله باندې پته ده چې د اسلام معنی څه ده سلامه چې تسلیم شو په امن کې شه موږ خو د هغوی نه ګیلې کوو موږ خو د هغه خلکو نه ګیلې کوو چې کوم غیر مسلمه دي او په غیر مسلمو حکومتونو کې دا واقعګانې کېږي را به شو دې خپل ملک ته دلته به راشو یو خبر درته کوم چې کله نه دا مظاهره د حرمت قرآن دپاره دلته په پاکستان کې منعقد شوې ده په خیبر پښتونخوا کې دې لعین حکومت د بېګا رئیس ته 15,000 کسان نیولي دي چې تاسو به مظاهره نه کوئ دا هغه ګورنر دی چې شریعت یې راوستو دا هغه وزیران دي چې شریعت یې راوستو دا هغه د پی ډي ایم سربراه دی چې شریعت یې راوستو نن هغه خلک د خپل اقتدار او د کورسۍ دپاره لګیا دي او څه کوي هر هغه کس نیسي چې کوم د دې قرآن باندې خفه دی په ځېدلو باندې او روډ ته راوتی دی زما د ایمان کمزوري درجه همدا ده زه هلته میزایل نشم لیږلی زه هغه ځای کې اټیک نشم کولی زه هغه ځای کې هېڅ هم نشم کولی خو زما د ایمان چې کومه کمزوري درجه ده هغه همدا ده چې نن زه په روډ باندې ودرېږم او احتجاج دا د سره مسلمان نه دی او پاتې شو فضل الرحمن پرون یې دلته کې پروګرام و نو موږ ویل ځه دا به د دې احتجاج ریکارډ کوي او د دې خنزیرانو د سویډن خلاف به خبره کوي تاسو ټول ګوایئ چې صرف د راتلونکي الیکشن خبره شوې او د ممبرشپ خبره شوې ده چې څنګه به خلک راوړو او د هغې نه بعد به میټینګ شوی ګورنر هاوس له به ورځو او موږ ته داسې پراجیکټ یو داسې شیزونه منظور کړه چې موږ پرې اوټ والو نو زه مولانا صاحب ته ویم چې مولانا صاحب موږ خو ډېر ګناهګار یو د دین نه ناشنا یو
ته را مخکې شه راوځه او د پی ټي آی بچی هم ځان پسې کا د مسلم لیګ هم ځان پسې کا او دا ټول ځان پسې کا په کوم شي چې همیشه تا ووټ اخیستی په جوماتونو کې وایو که نه چې چا جمعیت له ووټ ورکوه جنت ته ځي او چې چا ورنکړه دوزخ ته به ځي وایي که نه وایي نن راشه که نه دا میدان ګرم کا ټول وعده وکړئ چې انشاءالله تعالی د سویډن خلاف په هر پلیټفارم به موږ اواز اوچتوو د لوی اختر په ورځ باندې د سویډن ملعون او ناولي حکومت زموږ د هغه قرآن د هغه عظیم کتاب یې حرمتي کړې ده د کوم کتاب د خاطره د کوم قرآن د نافذولو د خاطره چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې خپل غاښونه مبارکان شهیدان کړو بې عزتي کوونکو ته د هغې د بې حرمتۍ کوونکو ته جواب قدر نشي ورکولی عزتمندو موږ او تاسو د عوام به انشاءالله العزیز په هر پلیټفارم باندې هر وخت کې به موږ قربانۍ کولو ته تیار یو او چې دغه شان ته موقع راځي دغه شان په اتفاق باندې به موږ راوځو اول خو د الله تعالی په دربار کې دعا کوو چې الہ العالمین زموږ په ژوند باندې بیا داسې مرحله مه راولي چې څوک به د قرآن بې عزتي کوي یا به د صاحب قرآن او د چا څه خوشحالي یا د چا چې کوم دی څه لالچ او بله خبره نشته دا صرف او صرف د ناموس رسالت دپاره راوتي دي او دا صرف د قرآن عظیم الشان د احترام او د عزت دپاره راوتي دي محترمو زموږ او ستاسو د هغه کتاب بې حرمتي شوې ده کوم کتاب چې کتاب الله ورته ویلی کېږي کوم چې د الله کتاب دی او د هغه کتاب بې حرمتي شوې ده کوم چې نسبت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی په کوم کتاب باندې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وینې قربان کړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم دی هغوی سرونه قربان کړي دي د عثمان غني رضی الله تعالی عنه مبارک په شانه اخیری خبره کومه سویډن کې دا پیل ځل نه دی څوک راته په سویډن کې چې کوم دی دا ګستاخی کېږي دا ولې کېږي دا یو تنظیم دی هغه تنظیم د همدې دپاره دی چې هغوی د مسلمانانو زړونه ازاروي او څنګه ازاروي هغوی خپل سیاسي کیریر په دې باندې ښه کوي چې د مسلمان خلاف د مسلمانانو د کتاب بې حرمتي وکړي د مسلمانانو د دین بې حرمتي وکړي هلته پې خپل سیاسي کیریر ښه کوي دا رد عمل د څه شي دی دا د هغې دی چې مولانا صاحب ته دلته نوم د دین اخلي دلته دین د سیاست دپاره استعمال کړي رد عمل د هغې دا دی چې هلته هغوی د سیاست دپاره ستا د دین بې حرمتي وکړي محترمو حاضرینو الله رب الجلال زموږ دا سعی دا کوشش هر قدم کله د نیکۍ کې واچوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین